ګران ملګرو سلامونه. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته را نن د جبري ګمشدګۍ عالمي ورځ ده. په دې ورځ باندې مطلب دا دی مونږه دا څومره میسنګ پرسن چې دي د هغوی ډیټا مونږ راغونډه کړې ده، هغه بیا مونږه هغه متعلقه ادارو ته هم لیږلې ده، مونږ د ډایسپورا ملګرو ته هم لیږلې ده. خو دا وطن داسې دی چې دلته کې د انسان په بنیادي حقوقو چې کوم دی نو ډاکه اچول شوې ده، او دلته چې څوک د امن خبره کوي، څوک چې کوم دی نو د خپلو وسایلو خبره کوي، نو هغه یا جبري ګمشدګي ته ورواچي یا مطلب دا دوی خپلو سنټرو کې کښېني. مطلب دا دی چې هغه سزاګانې ورته ورکوي. د پولیس په ذریعه باندې پولیس د عالمي سامراجي قوتونو یو علاقار جوړ شوی دی، او هغه چې کوم دی دا خلک پټي او بیا دغه ادارو ته ورکوي، او هغوی چې کوم دی نو دا خپل ځان سره ساتي او هغه مقاصد ته اصلي. خو د هغوی کورنو چې کوم دی نو هغوی هر یو درد ته تللی دی، خو مطلب دا دی چې څه دغه ورته نه دی شوی، رسپانس ورته نه دی شوی. په دې لنډ ورځو کې زمونږ ډېر ګران ملګری بلال اورکزی چې هغه د پېښور نه هغه د باجوړ کې چې کوم ظلم شروع دی، کوم ډالري جنگ شروع دی، د هغې خلاف هغه آواز کړی دی، هلته د امن خبره کوله، نو هغه مطلب هغه ډسپیو اوچت کړی دی او لا تر اوسه پورې پته نه لګي. زمونږ د عدالت نه دا امید دی چې مطلب دی هغه په دې کې مونږ سره ډېر زیات کوآپریشن کوي، او انشاءالله چې دغه کیس مونږ عدالت ته وړی دی او د هغه ډسپي خلاف FIR هم کېږي. داسې کوم دی په زرګونو په سوونو خلک چې کوم دی نو هغه روک شوی دی، او د هغوی چې کوم دی کورنۍ تر اوسه پورې مطلب په دې انتظار دی چې زمونږ د سر سوري به راځي، او مطلب دی د کور ته هغوی میندې، د هغوی خویندې، د هغوی وروڼه چې کوم دی په دې تمه دي چې دا خلک به کور ته واپس راځي. خو دلته یو جابر ظالم ریاست دی چې هغه څوک د امن خبره کوي، څوک د خپلو وسایلو خبره کوي، نو هغه چې کوم دی نو ورکوي. د هغې بنیادي هیومن رایټس چې کوم دی نو هغې ته مطلب دی مونږ اپیل کړی دی، هغوی ته درخواستونه هم ورکړي دي، خو هغوی مونږ ته څه خاص دغه نه دی راکړی، ځکه چې دا نظام داسې دی چې مطلب دی چې عالمي سامراجي قوتونه چې کوم دی نو دغه ادارې اوس په خپل کنټرول کې اخیستي دي. بله خبره دا ده چې زه یو اکټیویست یم، زه د دې صوبې چې کوم دی نو د PTM د صوبایي کوارډینیټر یم. په ما باندې دومره پابندۍ دي چې زما دروازې 2 پیرې ازیرې اخلي. زه د کوره بهر نشم وتی، مطلب د ضلعې نه بهر چېرته نشم تللی، او چې چېرته که غم خادی له لاړ شم نو هم مطلب دی په موږ باندې FIR نه کوي. نو دا یو ظلم دی، جبر دی چې په دې وطن کې شروع دی. نو مونږ د دې عالمي ورځ په دې عالمي قوتونو ته مطلب هیومن رایټس ته دغه ادارو ته مطلب دی اپیل کوو چې کم از کم هغوی په دې باندې چې کوم دی یو ایکشن واخلي او هغه یې دې خلاف کاروایي وکړي. ډېره مننه.